یو خبره ده په یو کلي کې دوه ملګري اوسېدو. د یو ملګري نوم بیټو و چې د به ډېره ښه ښایسته ذمهداري کوله او د بل نوم میټا و. د به همیشه د ونې لاندې ویده و چې کله به ماښام شو بیا به یې سترګې کولاو شوې. څه ښایسته خوند خو وکړو دی خوب. زه اوس په دې خپلو کپړو باندې لکه خاوره ولګوم چې زمیندار ته پته ولګي چې د ډېر محنت کړی ده. بیا میټا په خپلو کپړو باندې خاوره ولګوي او بیټو ته راشي. وا میټا داسې ښکاري لکه نن چې تا ډېر محنت کړی ده. او یار زه محنت ولې وکړم، زه خو ټوله ورځ خوبونه کوم. میټا خو په دې کپړو دې خاوره څنګه لګېدلې ده؟ بیټو دا خو ما په خپله په دې کپړو باندې خاوره ولګوله چې تر څو زمیندار ووایي چې ما ډېر مشقت کړی ده. میټا دا خو غلطه خبره ده. موږ ته محنت کول پکار دي چې تر څو حلال پیسه وګټو. چپ شه غټ خېټیا، خپل ایمانداري خپل ځان سره کېده. په دومره وخت کې زمیندار راشي او دې ته ووایي میټا چې ستا کپړې مې ولیدې داسې ښکاري چې تا ډېر محنت کړی ده. بیټو ته هم د دې په شانتې ښه محنت کوه. او زمیندار صاحب زه هم دې ته وایم چې انسان ته ښه محنت کول پکار دي. میټا چې دا خبرې واوري نو بیټو هم ډېر زیات خفه شي او بیا دې ته ووایي زمیندار صاحب زه هم ډېر ښه محنت کوم. بیټو خو چې ستا کپړې ووینم داسې نه ښکاري، خو زه خیر ستاسو کار نن ختم شو. میټا ته به 100,000 روپۍ میلویږي د محنت او تا ته به 10,000 روپۍ میلویږي. بیا میټا او بیټو خپلې پیسې واخلي او دلته نه لاړ شي. میټا چې کله کور ته راشي خپلې ښځې نصیبې کینچې ته دا ټول بیان وکړي. وا میټې ستا د چلکۍ خو هېڅ جواب نشته. داسې ښکاري چې ته به یو ورځ ډېر غټ سړی جوړېږي. بس ښځې ما کله په خپل عقل باندې غرور نه ده کړی. دا عقل ما ته پیدایشي میلاو شوی ده. میټې چې ستا د عقل ووینم نو دې وجې نه خو په تا باندې مینه شوی یم، ځکه مې تا سره واده وکړو. ای ښځې بس ته د الله شکر ادا کوه. ته ډېره د قسمت ولایي چې تا ته زما په شانتې خاوند میلاو شوی ده. خو بل طرف ته بیټو د یو سوزی والا ته راشي. روجانه دا ګوپي څنګه میلاویږي؟ روجانه دا به تا ته 1500 روپۍ کیلو میلاو شي. دومره قیمت؟ خیر ضروره لږ ارزان که یار. مونږ خو غریبانان خلک یو، غوښه خو هسې نشو خوړی. آیا ستاسو د لاسه به اوس مونږ د سبزي هم نه خورو؟ خیر درته خفه کېږه مه، ته په 130 روپۍ کیلو واله. روجانه 1 کیلو ګوپی او 1.5 کیلو الوګان راکا. سمه ده روجانه درکوم. بیا بیټو سبزي واخلي او دلته نه روان شي. خو چې کله کور ته راشي د ده ښځه ده ته ووایي دا ولې بیټو نن خو تا ته زمیندار نه پیسې میلاوېدې، نن به دې غوښه راوړې وه که نه؟ بیا بیټو خپلې ښځې ته د زمیندار ټولې خبرې وکړي. هغه چې کله دا خبرې واوري نو ډېره زیاته حیرانه شي. بیټو دا خو د میټا ورور ډېر غلط کار ده چې محنت ته وکړې او پیسې هغه ځان سره یوسي. تا به یو کار کړی و زمیندار ته به دې ټول رښتیا ویلې وو که نه؟ نه ښځې مونږ داسې نشو کولی. هغه ځکه چې میټا زما دوست ده. کیدای شي چې وخت سره سره د ده کې عقل هم راشي. بیټو ته به یو کار وکړه، ورشه میټا ته ووایه چې دا کوم غلط کارونه دي دا پرېږده وه. داسې نه وي د دې کارونو په وجه باندې تا باندې چېرته خدای مکه یو لوی مصیبت راشي. هغه پوهه که په هر څه باندې. او ښځې ستا خبره هم ټیک ده. زه ورڅه میټا روډ لږ پویوم، داسې نه چې زما ملګری په څه مصیبت کې راګیر شي. بیا بیټو د خپل کور نه روان شي او د میټا کور ته راورسیږي. وایا بیټو څنګه راغلی دلته؟ یار میټا ګوره تا چې زمیندار سره څه وکړو هغه ښه نه دي. بیټو ته ما ته مه وایه چې څه وکړم او څه مه کوم، ځکه زه یو ډېر ذهني انسان یم. ما ته هر څه پته ده چې څه به څنګه کوې. میټا خو ته خو زما خبره واوره که نه؟ بیټو ته دا خبرې پرېږده، زه دواړه ځو چای څښلو دپاره. دی بیا د چایو دپاره روان شي. په لاره کې چې ګوري یو سپین ږیری بابا سترګې پټې کړې وي څه عمل کوي. ګوره بیټو چې دې سپین ږیري ته ګورم داسې ښکاري لکه چې دا دې دنیا نه تللی وي، مړ شوی ده. نه میټا داسې چا پورې خندا مه کوه، دا بوډا کیدای شي څه عمل کوي. په دومره وخت کې دا سپین ږیری خپلې سترګې کولاو کړي. واورئ په تاسو دواړو کې چا ما پورې خندل؟ بابا جي دا زما ملګری بیټو ده تا پورې خندا کوله. ما ده ته وویل چې سپین ږیرو پورې خندا مه کوه، خلک یې عزت کوي. خو دا په دې خبرو چېرته پوهېږي؟ نه بابا جي موږ دواړه تا پورې خندا نه کوو. دکا لږ څومره ښه انسان ده. ما ته پته ده چې ما پورې خندا چا کوله، خو دی بیا هم د خپل ملګري طرف کوي. زه تاسو دواړو ته یو خبره کوم. او بابا وایه ته څه خبره کوي مونږ ته؟
بچې ما یو عمل کولو هغه پوره شولو ستاسو ملګرتیا مې چې ولیده زه تاسو له څه درکوم او سپین ږیری راکه موله هسې هم ښه شیانو اخیستل زما ډېر خوښیږي بچې زه به تاسو دواړو له یو له به یو ونه ورکوم چې هغې کې به روزانه پیسې رشنه کیږي او بل له به ښه ډېره سونه او پیسې ورکوم اوس تاسو ووایي چې کم یو له کم یو شی ورکم باباجي ما ته خو ښه ډېره سونه او پیسې راکړه باباجي که زما ملګری په دې کې خوشحال وي بېشک ته ماله ونه راکړه سمه ده بچې تاسو دواړه کور ته لاړ شئ ستاسو په کور کې به دا شیزونه مخکې نه موجود وي بیا بیټو او میټا په خوشحالۍ دلته نه کور ته روان شي میټا چې کله کور ته ورسیږي چې وګوري نصیبه کینچې هم په ښه ډېره سونه باندې ناسته وي میټې وګوره مونږ مالدار شولو زموږ کور ته دومره ډېره پیسه او سونه راغله بیا میټا نصیبه کینچې ته دا ټولې خبرې وکړي میټې دا خو ډېر ښه وشو زه په دې خوشحالۍ کې چېرته هوټل ته ځو چې ښه پروګرام وکړو ښځې اول خو دا سونه او پیسې کمره کې کیدو بیا دوی دواړه دغه پیسه او سونه په یو کمره کې کیدي او دلته نه په خوشحالۍ هوټل ته روان شي بل طرف ته بیټو او د ده ښځه چې کله دا د پیسو وله ونه وویني نو ډېر زیات خوشحال وي ښځې دا خو لوی کمال وشولو مونږ یو کار کوو دې نه د خپل ضرورت مطابق پیسې راغلو او نورې پیسې بیا په غریبانانو باندې تقسیمو دغه شانتې چې د هغو غریبانانو هم څه کار وشي او بیټو ستا خبره ټیک ده هسې هم په دې ونه کې خو به هره ورځ پیسې رشنه کیږي بیا دا دواړه دغه پیسې په غریبانانو باندې تقسیم کی خو بل طرف ته میټا او د ده ښځه په هوټل کې ناست وي میټې مونږ سره چې دومره ډېره پیسه او سونه راغله اوس مونږ ته ګاډي او بنګلې اخیستل پکار دي دا دواړه دلته دا خبرې کوي خو دې نه شاته ډکوان ناست وي چې د دې خبرې واوري چلو ملګرو ډېر ښه کار لاسته راغلو اوس د دې کور صفایي پکار ده بیا دا غله دلته نه لاړ شي د میټا کور کې چې څومره پیسه او سونه وي دا په ګاډي کې واچوي او دلته نه فرار شي میټا او د ده ښځه چې کله واپس کور ته راشي چې وګوري د کور دروازه یې ماته وي نو ډېر زیات حیران شي چې کله ګوري نو په کمره کې نه پیسه وي او نه سونه وي هی میټې مونږ خو لوټ شولو مونږ برباد شولو نصیبه کینچې په زوره چغې وهي چې د ده اواز بیټو واوري نو د دې کور ته راشي وګوره بیټو مونږ لوټ شولو مونږ برباد شولو مونږ سره چې څه وو هر څه ختم شو اوس به مونږ څه کوو میټا ما سره دقه یره وه چې ستا د بېایماني سزا به تا ته ضرور میلاویږي بیټو زما ملګریه ما ته د خپلې غلطۍ احساس وشولو خو اوس څه پیدا اوس هر څه ختم شولو میټا ته خفه کېږه ما زه تا له څه پیسې درکوم ته ځان له دوکان واچوه حلال پیسې ګټه د هغې ډېر زیات برکت وي او بیټو نن نه پس به زه په دې دوکان کې ښه حلاله پیسه ګټم او دغه شانتې بېایماني به نه کوم ورځ ستا ډېره مننه بیا میټا بیټو نه پیسې والي او ځان ته دوکان واچوي او حق حلاله پیسه ګټي زموږ د ویډیو مقصد دا و چې ښه دوستانه چې وي دا هم یو لوی نعمت دی او د ښې دوستانې او قدر کوئ که چېرته تاسو زموږ ویډیو خوښوي زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زموږ ویډیو څنګه وه مننه